که په ګلبدین نایب باندې سل لوبې هم وکړي که نه همدغه وتره باندې به په ده کې مثبت بدلونونه راځي چې څه دی همدا دی. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. په همدې هیله چې ټول به راته روغ جوړ. فرید ملک باید د صحنې څخه نور لرې شي، ځکه چې موږ تیز بالر ته ضرورت لرو، او کله چې موږ تیز بالر له ځان سره ولرو په ده باندې باید موږ کار وکړو او دا جوړ کړو. دغه احمدزی چې دی د کټ نه هم جګ دی او په لاس کې زور هم لیدل کېږي او ځوان هم دی، باید دته موقع ورکول شي او موږ تیز بالر ته ډېر زیات ضرورت لرو. راشد خان ښه کلاړی دی، د نړۍ لوی سټار دی، ورته احترام لرو، خو د کپتان توپ په برخه کې یا د ملګرتوب هغه څه پاللي دي چې فرید ملک نه لري کوي، ګلبدین نایب مثلا نه لري کوي. د دې په ځای وفي الله ته ضرورت دی ځکه چې ځوان دی، زبیر ته ضرورت دی، درویش رسولي ته ضرورت دی، او د دوی پرله پسې لوبول، ځکه چې موږ باید په آینده باندې فکر ولرو، د آینده په جوړولو باندې فکر ولرو، او دا آینده سازان دي. تو په آینده کې موږ ته ښې بریاوې راوړلی شي کله چې موږ په دوی باندې کار وکړو. موږ باید دې لیک ته ونه ګورو، او که دې لیک ته وګورو دا هم موږ وبیاللې. ګورئ که وفي الله بله ورځ لوبه وکړله او هغه اوټ شو په 3 بالونو 1 رن وکړو، د دې معنا دا نه ده چې هغه حق باید وخوړي. دلته باید پرله پسې حق ورکول شي، او د په کورني کرکټ کې خپله وړتیا ښودلې ده، دا د حق جوړېږي، او د دغې حق په اساس باندې باید دا ولوبول شي پرله پسې، تر څو نړیوال ایکسپیرینس له ځان سره ولري. نبي تر دې دمه پورې ښه ځلېدلی دی، او فکر دا لرمه چې نور به هم وځلېږي که ورته وخت ورکول شي. خو د عمر تقاضا دا ده چې دا باید هم لري شي تر څو نور ځوانان راشي ډګر ته. نو فرید ملک نه چلیږي، ګلبدین نایب ته ضرورت نور نه پیدا کېږي ځکه چې ښه کلاړیان لرو، او که ګربز پرله پسې داسې ښه پرفارمنس وړاندې نه کړو، خو بیا هم د کې دغه وړتیا ده او ځوان دی او تمه د دې کېږي چې دا به بیرته کامبیک کوي، نو د ده بدلون ته ضرورت نشته دی. دا ماین کلاړی دی او دا بیرته دا کېدلی ځکه چې دا وړتیا پوره لري. موږ چې کله لوبې ګټلې ده د بیټینګ شوی دی، نو بیا موږ هغه لوبې ګټلې دي، یعنی دا دومره مهم کلاړی دی. اوس صدیق الله اتل چې دی ښه کلاړی د آینده لري، ته بدلون ته ضرورت نه راځي، په دو باندې کار کول پکار دی. نو خبره دلته دا ده چې فرید ملک هم دغه رقم کریم جنت ته پرله پسې چانسونه ورکول شو، هغه دغه ونه کړلو، نو د هغه نه ښه لوبغاړي شته دي، نو ځکه باید هغه د ثاني نه لرې شي. معنا دا نه دی چې خراب دی، اوس د هغه نه ښه لوبغاړي شته دي او ځوانان هم دي، نو هغوی ته باید چانس ورکول شي. نو دا د هغوی نوو کلاړیانو حق دی چې هغه د ثاني نه لرې شي، او دا ښه کار شوی دی. د کریم جنت نه باید مننه وشي، د ګلبدین نایب نه باید مننه وشي، ولې دا باید نه چې دلته نور دا کینی، دا ولس ته د منلو نه ده. اوس اشرف هغه چې دی هم داسې نه دی، ځکه چې نورو نوو کلاړیانو ته په کتو باندې هغه باید د دې ځای نه ګوښه شي. نو خبره دلته دا ده چې کپتان صاحب راشد خان باید په دا خبرې ومني، او دا د ولس هغه سالمې نیوکې دي، هغه پر ځای نیوکې دي چې دا باید دې ته اوس اړ شي، یعنی چې دغه اصلاحات راولي، او د دغه اصلاحاتو په برکت باندې ان شاء الله تعالی موږ بیا نو ډېرې ښې لوبې په نړیوالې ټورنمنټ یا په نړیوال کپ کې ترسره کولی شو. سیریز دې سر وخوري، تیرې 4 لوبې چې موږ بیاللې دي دا د منلو نه وي. واسی ابراهیم زدران دا ډېر ټاپ کلاړی دی، دا په دې خاطر باندې چې دغه نظم دومره خراب دی چې دته اجازه نشي ورکولی چې ته هیټ وکړي. تاسې موږ څنګه بالران لرو، د دې دغه غلط ځای کې فیلډینګ دپاره ودرول، د بالینګ په برخه کې راوستل ښه مثال دی
چې ته بله ورځ سپین راولي او ته یو اور دې ورکړی او کامیابه اور یې ترسره کړی زه او باید په همدغه کې وخت کې له دوله وخت ورکړي تر څو پرشر سره عادت شي ته دغه نه ورکوي. نو دا د لکو بوک راوسته 4 اور با صرف بالر دی او ته په یو اور کوي، دا خو ظلم دی. دا هغه نیمګړتیاوې دي ستا د کپتانۍ چې تاسو ته موږ درخایو او ته باید دغه نیمګړتیاو ته خو صحیح دقیق متوجه شي. نو په دغه برخه کې ته اصلاحات راوړي، انشاءالله بیا موږ د کامیابۍ سره مخ کېدی شو. نور داسې څه تاسو ته نه لرم او په همدې هیله یم چې دې ته د عمل جامې راغوستل شي او راتلونکو لوبو کې ته بریا غواړم او د هغې نوو لوبغاړو پرله پسې لوبېدلو غوښتنه مو ده. مننه کور ودان.